بسم الله الرحمن الرحیم د مرسته وکړې پیج درنو او قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. یوې بلې داسې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېر د لرې ځای اوسېدونکي دي خو راغلي دي او په دغه ساحه کې همسایه اوسېږي. د دې کورنۍ نه ډېرو ملګرو موږ ته زنګونه ووهل. دغه د کور مشر سرپرست دی او دی هم په خپله باندې بیمار دی. درنو ملګرو دغسې ډېرې کورنۍ زموږ سره په دې ساحو کې شته. خواوشا ساحې په دغسې کورنیو ډکې دي. څوک یتیمانان، څوک غریب، بل د اوږد کرنتین زموږ ولس ټول وځاپه. نو ډېره یې ستونزې هرې کورنۍ ته دي. نن راغلي وو او د دغې کورنۍ حال هم اخلو او د بابا سره لنډې خبرې د ده په ستونزو باندې کوم. زما نوم محمد زرین دی. زه اوسېدنې دغه یم د کونړ د شیګر د ولسوالۍ یم. راغلی یم دې شینوارو د ډکه په دې دغه کې پروت یم. د تورخم نه دې خوا ډکه ده، ډکه کې پروت یم. دلته همسایه یم او څه نه لرم. په خپله هم بیمار یم او تکلیف ده راته او ماشومان دي وروره. دا ماشومان زیپه غوډوي په دې کلي کې. تا ته څه تکلیف دی؟ زما بواسیر تکلیف دی او دومره دی چې اوس وس نه لرو 1 روپۍ چې چاته لاړ شو چاته ځان علاج وکړو او نو بس دغسې حالات دی. نو بس څه وکړو، بس خدای کار دی. دغه دې بچیان دي او دغه مې بچیان دي. نه د توڼې وس کېږي وروره او نه د بل څه دغه کېږي وروره. که دغه همکاري تاسو موږ سره وکړئ نو غټه مهرباني به وي، ځکه چې موږ ډېر خراب یو، ډېر دغه یو، ډېر بېوسه یو او ډېر د مجبورۍ او بېوسۍ نه په دې غاړه کې پراته یو. دا ماشومان ځي او د کلي باندې ګرځي وروره او زیپه غونډوي او هغې باندې خپل ساعت تېروي. غټ زوی خو نه لري په کور؟ دی د لاسه دغه دی د عمره هغه خالصي او پالش مار شو. دغه چپلۍ مپلۍ دا کیړۍ میړۍ دغه کوي پالش او هغې باندې کیسه راوړي وروره. بس شوق یې او که ونه شو بس کله په نار او کله بس څه کوي. بس درنو ملګرو الله رب العزت د ټولو بېوسه او د ټولو یتیمانانو او د غریبو مل شي. کاکا یوازې یو 12 کلن زوی په کور لري. هغه هم د تعلیم څخه بې برخې مجبوریت دی او د مجبورۍ نه هغه د پالیشو هغه ډبه څنګ ته اچولې وي او ځي او په دغه تورخم خواوشا کې خلکو ته څپلۍ پالیش کوي. دغسې ماشومان لکه اوس چې تاسې کوم ګورئ او د ده دغسې عمر کې زوی چې دی چې اوس په کور نشته، کنې هغه به هم موږ په تاسې کتلی وی دوی د مکتب سره ښه ښکاري، په داسې حالاتو کې مدرسې سره ښه ښکاري. نو تاسې خپلو بچو ته سوچ وکړئ. هر څوک دا غواړي چې زه د خپل بچي دپاره ښه سهولت برابر کړم، هغوی باندې تعلیم وکړم. کاکا باندې یو طرف ته د غریبۍ ستونزه او مشکلات دي ورته، بل طرف ته ورباندې د هغه بچو د تعلیم حق هم پاتې دی. خو ما درته په مخکې ویډیوګانو کې هم ویلي چې غریبي بعضې انسان بدرنګوي. کاکا په خپله هم مریض دی او تقریبا چې د 75 کلو خواوشا عمر به لري. په خپله هم دی هم مزدوري نشي کولی، که بیخي په صورت جوړ هم وای سوال هم نشي کولی په دې کورو کې. د دې کورنۍ نه موږ ته څو کسانو وویل چې دغسې کاکا یې د کور مشر سرپرست دی. دوی د غرمې دپاره بېله وظیفه راټولوي، د ماښام دپاره بېله وظیفه راټولوي، اوسېږي هم په یو پردي کور کې. نو درنو ملګرو ډېرې خبرې چې دي په دې راڅرخي چې د دغسې اړمنو کورنیو ملاتړ را سره باید تاسې شتمن خلک وکړئ، که هغه په هېواد کې بهر یاستئ او که دننه یاستئ. ډېره زیاته مننه.